السلام علیکم. د پرمختګ ګامونه یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. که تاسو هم زما په څېر د فایلونو د سرچ پر وخت له ستونزو سره مخ کېږئ نو دلته درته یوه اسانه طریقه ښیم. لومړی راځم، که تاسو په وینډوز ایکسپلورر کې یو فایل سرچ کوئ نو مجبوراً د همغه فایل د پیدا کولو لپاره به تاسو 1 دقیقه، 2 دقیقه او حتی تر ساعتونو په انتظار پاتې کېږئ. خو که نه غواړئ چې هر ځل د فایل د پیدا کېدو پر وخت انتظار پاتې شئ نو د دغې برنامې څخه استفاده وکړئ. لومړی راځو دغه برنامه پیدا کوو. د خوښې براوزر ته ځو. په براوزر کې everything سرچ کوو. د everything له سرچ وروسته په لومړني لینک باندې کلیک کوو. دلته تاسو ته د everything د انسټالولو لپاره مختلف نوع آپشنونه درکوي. که تاسو 32 بیټه انسټالوئ او که 40 بیټه انسټالوئ نو زه راځم مثلا ما وینډوز 40 بیټه ده نو زه 40 بیټه سافټویر انسټالوم. له ډاونلوډېدو وروسته به تاسو همغه فولډر ته لاړ شئ چېرته چې ستاسو دغه برنامه را ډاونلوډ شوې ده او په انسټالیشن به شروع وکړئ. کله چې تاسو انسټالوئ یوازې نیکسټ او فینش باندې کلیک وکړئ. هر کله چې فینش باندې کلیک وکړئ تاسو ته به دغه برنامه راخلاصه کړي. اوس تاسو دلته په ښي طرف چپ طرف پورتني کونج کې مختلف آپشنونه لرئ د سرچ لپاره. تاسو مثلا په دې برنامه باندې شی پیدا کوئ. everything هر شی، که په کمپیوټر کې مو هر شی اوسي همغه درته راخلي. ویډیوګانې درته راخلي. آډیو صوتیانې درته راخلي. پکچرز تصویرونه درته راخلي. فولډرونه درته راخلي. ډاکومنټ یې درته راخلي. نو تاسو کولی شئ چې د خپل کمپیوټر ټول که هر چېرته مو ویډیوګانې پرتې وي ټول په یو ځای کې کتلی شئ. اوس فرضاً زه راځم مثلا زه وایم چې نه په هر ځای کې نه، یوازې په یو خاص مشخص ډرایو کې. فرضاً زه په دې ډرایو کې د وینډو آیسو ایمیج سرچ کوم. راځم لومړی په دې ډرایو کې ازمایم چې آیا په دې ډرایو کې دغه زما لپاره ټول فایلونه پیدا کولی شي که نه. نو دغه فارموله ډي سیمیکولن // اسټریسک یا ستوری دا ولیکئ. ورپسې چې د هر فایل ایکسټنشن لیکئ. که ایکسل فایلونه پیدا کوئ XLSX ولیکئ. که ورډ فایلونه پیدا کوئ .docx ولیکئ. که نور فایلونه پیدا کوئ د هر شي لپاره خپل ایکسټنشن دی، مثلا MP3 MP4 AVI GPG. خو زه راځم مثلا ووایم چې زه په دې ډرایو کې د وینټوی په نوم یو برنامه لرم. تاسو چې هر کله ډي ولیکئ او وینټوی ولیکئ د همغه د دې ډرایو کې د وینټوی برنامه درته راخلاصه کړي. نه یوازې دا چې تاسو کولی شئ له دغې برنامې څخه د فایلونو د پیدا کولو لپاره استفاده وکړئ، بلکې کولی شئ هغه مشخص فولډر هم پیدا کړئ چېرته چې ستاسو دغه برنامه موجوده ده. فرضاً زه راځم ګورم چې زه دغه وینټوی برنامه کوم ځای کې شتون لري. نو کوم ځای کې شتون لري دغه برنامه یوازې لاړ شئ او په اوپن پات باندې کلیک وکړئ نو همغه فولډر به درته راخلاص کړي. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. السلام علیکم.